بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د جنوري کال 2016 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په دې برنامه کې نړیوال موضوعات دي او یوه پوښتنه ده د قدرمن انجینیر صاحب عبیدي چې هغه چون لوی موضوع ده، تشریحي موضوع ده، پوښتنه هم ده، په عین حال کې معلومات راکړي دي. نو زه به هغه متن تاسو سره شریک کړم، بیا په هغه باندې به خپله تبصره ولرم، ځکه چې دا داسې یو مکمله داسې هغه نور غوندې پوښتنې نه دي چې کله خپل ځان هم ځوروي او موږ هم ځوروي. هغه دا چې دی دا منظمه یو علمي پوښتنه ده، سیاسي پوښتنه ده او په دې باندې به هم تاسو ته معلومات زیات شي او هم به زه خپل نظر پې باندې درکړم. نن همدارنګې ستاسې پوښتنې مې هم نه دي راخیستي او نړیوال موضوعات مې نه علاوه د خیبر پښتونخوا موضوعات مې نه دي راخیستي. راځم په نړیوال موضوعاتو کې غټ خبر دا دی چې زه د تیرو 2 هفتو کې 3 واقعې مې تاسو داسې خبر درکړ چې ایران د پاکستان نه هغه ډلې چې هغې ته اوښتلې او د ترهګرۍ لپاره اسلحې سره یو ډله خو یې په شا تنبولې وه، یو ډله وژلې وه، یو ډلې نه ډېر کافي اسلحه نیولې وه. نو اوس دا خبر دا دی چې د ایران یو ډله ګرفتاره کړې ده، یعنی نیول ژوندي نیولې دي او دا ډله چې دا د کافي ډېرې زیاتې اسلحې سره نیول شوي دي چې دې سره امریکایي او اسرائیلي اسلحه ګیره شوې ده او دا کسان د پاکستان نه اوښتي وو، پاکستان کې ټریننګ شوي دي، پاکستان کې ورته د اسلحه ښودل شوې ده او د دې اسلحې توزیع لپاره د تروریستي عملونو لپاره د هرج مرج پیدا کولو، د خلکو د قتل کولو، د ګډوډۍ جوړولو او همدارنګې انفجاراتو لپاره دی کاملا ټریننګ لیدلی دی او اوس اقرار کړی چې دا ټریننګ دا په پاکستان کې ورسره شوی دی او دغه وسایل چې دوی سره دي امریکایي او اسرائیلي دا ورته په پاکستان کې ورکړ شوي دي چې دوی په ایران کې د ده نه استفاده وکړي او دا ډله اوس ګیره شوې ده. نو دغه ډېر یو لوی موضوع ده چې ایران باید دغه کسان دغه دوسیان نړیواله سطحه وښیي چې د پاکستان په ترهګرۍ کې څومره لاس دی او دغه دومره دا واقعیت شوي دي. الحمدلله یو افغان تر اوسه نه دی نیول شوی چې ایران ته یا تاجکستان ته یا کوم بل ملک ته ګواښ کړي. پاکستان په موږ تهمت وایي او خپله ګیر راځي، دا چې خپله ګرفتاره کېږي ګیرېږي په دې باندې بیا دوی سترګې پټوي. بل خبر دا دی چې روسیې خپل یو تحت البحري د اوبو لاندې هغه جنګي لوی کشتیګانو نه چې یو دی د ایران په اختیار کې ورکړی ده چې ایران په صورت د حملې د امریکا کې د دې تحت البحري نه په خلیج فارس کې په هرمز په ساحه کې او د لویو د ګرمو اوبو کې د ده نه استفاده وکړي. یعنې دا یو ډېر لوی غټ دغه دی چې د روسانو کړی دی، خپل د یو لوی تحت البحري جنګي دغه خپل د ایران په اختیار کې ورکړی ده. همدارنګې ترکیې، چین او روسیې دا ژمنه کړې چې په صورت د دې چې په ایران باندې امریکا برید وکړي نو دوی به خاموشه نه کینی. چین، ترکیه او روس به د ایران حمایت کوي او د امریکایي کوم یو نظامي پایګاګان چې دي په دې باندې به دوی برید کوي چې تر کوم حده پورې به دا دوی په دې ژمنه کې صادق اوسي. که چېرته دوی دا کار وکړي خو راسن درېیم نړیوال جنګ دی، ځکه چې درې واړه به جنګ ته داخلېږي چې دوی د امریکایي اهدافو دپاره د ایران لپاره هغې نه دفاع وکړي. نو د دې نه معلوم دا شو چې ایران، چین، روسیه، ترکیه دا یو طرف ته شو. چې دا یو طرف ته شو نو هلته به داسې اروپا او امریکا او دوی به اسرائیل به لاس یو کړي، نو قطبونه به شي او دا قطبونه به یو درېیم نړیوال جنګ خواته لاړ شي. خو زه په ترکیې باندې شک لرم. چین او روسیه به واده وکړي او څه به وکړي که ونه کړي، خو ترکیې باندې زما شک دی. ترکیه دا خبره هسې کړې ده، دا اقدام نشي کولی. که ترکیې دومره مردانګي او دا درلودلې، دا 2 کاله په اسرائیل سره دومره مرسته وکړله او هغې هلته فلسطینیان وژل او دوی ورسره مرسته کوله. په دې بابت نه زه په ترکیې او په پاکستان اصلا اعتماد نه لرم او په دې باندې زما کاملا شک دی. درېیمه خبره دا ده چې ما تاسو ته د تیر 2 ورځو خبرونو کې دا ویلي چې امریکا
93 خپل تیارې سیمې ته راوړي دي چې هغې کې ما تاسو ویلي چې B-52 یې سره د C-17 یا C-17 د الحدید پایګاه ته قطر ته راوستي دي او د F-15 تیارې هم سیمې ته راوړي دي چې هغه لکه چې د کویت په ساحه کې دغه کړي دي ځای په ځای کړي. خو نن یو بل خبر و چې د دې هغه یو بله تیاره ده که یادم شي چې فردو او اصفهان او دغه چې ووهلې نظامي زیرمې د په ایران یې ووهلې هغه B-2 تیارې باندې وهلې وي او اوس یې د B-2 تیارې راوړي دي د دیګو دغې کې د دیګو ګاراسیې په جزیره کې یې هلته ځای په ځای کړي دي. نو دا د بحر هند کې په دې ساحه کې ډېر یو حساسه نقطه ده چې دې نه هر خواته دا جهاز تللی شي، دا د هر ملک په خلاف استعمالیدلی شي. دا معلوم نه ده چې دا ځای ورته څنګه کوي، خو دا یو د مهمو تیارو نه ده چې هغه ځینې د ایران په مقابل کې دوی دا استفاده کړې وه. همدارنګې د ایران نه ځینو ملکونو خپل ډیپلوماتان ایستي دي او سفارتونه یې خپل په حالت د تعلیق کې راوستي، یعنې بند کړي دي. امریکا خپل هغه ایراني وګړي چې امریکایي پاسپورټ لري او ایران کې دي هغوی ته ویلي دي چې باید ایران نه ووځي او په خپل دغې سره ووځي چې مسؤلیت سره ووځي، ځکه چې هلته امریکا سفارت دا نه لري چې دوی سره کوم مرسته وکړي. لکه استرالیا، لهستان، هند، سویډن او فرانسې خپل ټولو وګړو ته قومنده کړې ده چې د ایران نه باید ووځي. د دې معنا دا ده چې استخباراتي معلومات دوی سره شریک شوي دي چې په هغې په اساس دوی ته به ویل شوي چې زموږ حمله ډېره نږدې ده، خپل کسان وباسئ. او کېدای شي دې حمله کې دوی ته دا ویل شوي چې غټه ثقیله اسلحې نه کار اخلي، او کله چې ثقیله غټه اسلحې نه کار اخلي معنا یې دا ده چې د هغې شعاع او د هغې تاثیرات به همهګیري. نو خپل سفارتونو ته ویلي چې دا ښار پرېږدئ. بله خبره دا ده چې سیدآباد سرخچي د ایران وزیر خارجه د عمان د وزیر خارجه سره لیدلي. عمان وزیر خارجه تاسو معلومه ده چې د امریکا او د ایران ترمنځ میانجیګري دوی کوله، 3 ناستې هلته وشولې خو 3 واړه بیا ناکامې شولې. اوس یو ځلې بیا عمان د یو پیغام سره، د امریکایي پیغام سره د عباس رخشي سره لیدلي او د امریکا پیغام یې ورته رسولی دی، خو د پیغام متعلق دا نه دی ویل شوي دا څه شی پیغام و. آیا د کې اخطارو، د کې د معاملې جوړولو خبره وه، آیا د کې د کوم څه شي خبره وه، خو پیغام دوی ته رسول شوی دی، یا د بعض وخت کې د پیغام د حملې مې چې موږ په دغه تاریخ در باندې حمله کوو. نو داسې هم کېدای شي، یا دی چې فرضاً که موږ سره دغه معامله تاسو وکړئ، تاسو سره به دا اقدام نه کېږي. نو دغه هم شوی دی. او بل نړیوال خبر دا دی چې مصر، اردن او لبنان اخوان المسلمین نړیواله ګوند چې دی، اسلامي ګوند د مصر چې په نړۍ کې هر ځای کې د شاخې شته دی، په پاکستان کې، افغانستان کې، په هر ځای کې د شاخې لري. خو مصر او اردن او لبنان کاملا دا یو تروریستي ګوند ګرځولی دی او اعلان یې کړی دی چې دا به نه تنها چې بندیږي، د کسان چې دې سره متعلق او سیاسي حرکت وکړي ګرفتاره کیږي به. اوس راځم د انجینر صاحب لطف الله عبیدي هغه متن چې ما ته لیکلی دی، په دې کې دی بیا پوښتنه ده، زما تبصره یې پرې غوښتې ده. زه به دا متن تاسو ولولم، دې کې کافي معلومات دي، ستاسو دغه به هم شي. او دا معلومات د پاکستان په هکله دي، د پاکستان د ټکنالوژۍ په هکله دي چې دوی تیارې او ټانکونه او دا جوړ کړي دي، اوس یې په دنیا کې خرڅوي. په دې متعلق پوښتنه ده، نو غور سره یې واورئ. دی لیکلي چې د ټولو تبصرو نه چې تر اوسه پورې د خپرونې نه مې اخیستې دي، معلوم داره چې پاکستان د یو کورني اقتصادي او سیاسي کړکېچونو کې چې اکثرا د ستاسو د خبرو خپرې شوي دي مخامخ دي. په دې وروستیو وخت کې نړیوال اخبار اف یې لیکلي دي یا الف فی لیکلي دي چې نه پوهېږم د چی شي مخفف دی، او له بلو مختلفو رسنیو نه مې اورېدلي دي چې پاکستان یو لوی د دفاعي تحرک او وروسته پاتې حالت نه د یو تعرضي او تجارتي پرمختګ د ټکنالوژۍ په نړۍ کې کار اخیستی دی. د دې لوی تحرک خلاصه په داسې ډول وړاندې شوې ده. لومړی
جنگي جټ الوتکې یعنی GF-10 چې د چین په مرسته پاکستان جوړې شوي دي له اړخیزي مهماتو سره چې د آذربایجان ته د 4 بلیونو او 600 میلیونو ډالرو په ارزښت صورت نیولی او آذربایجان ته تحویل ورکړ شوی دی. دوهم د 4 بلیونو ډالرو 4 بلیونه نو یعنی 4,000 میلیونه 4 بلیونه ډالر په ارزښت جنگي جت الوتکې GF-17 قرارداد د سعودي عربستان سره شوی دی. 2 بلیونه ډالر یې د پاکستان د پور ورکولو لپاره او متبقي 2 بلیونه ډالر یو نظامی مشارکت او د جنگي جت الوتکو پلورل عربستان سعودي سره به عملی شي. دریم لیبیا سره د یو نظامی قرارداد د 4 بلیونو ډالر په ارزښت چې 14 جنگي جت حربي مهمات او نظامی لارښوونې ورکوي شامل دي چې په خوای ستاسو عاصم منیر چې په خوا د پوه نشم د سلف د عاصم منیر تلل لیبیا ته خپرونو کې کښې ویلي وو. څلورم نظامی قرارداد چې په دې راتلونکي وخت کې بنګلادیش سره به ترسره ورسیږي. پنځم نظامی قرارداد به کې په دې ژر راتلونکي وخت کې معمار سره به ترسره ورسیږي. شپږم نظامی قرارداد چې په دې ژر راتلونکي وخت کې به د نایجیریا سره سرته ورسیږي. څلورم آیا پاکستان توانیدای شي چې دا لوی قراردادونه د شپږو ملکو چې اکثرا اسلامي ملکونه دي ځان یې د اقتصادي منجلاب نه وباسي. له بلې خوا امریکې د پاکستان د تضعیفولو لپاره لستوڼي اوچتولی دي تر څو چې اتوم بم ورځنې واخلي. له بلې خوا نه پاکستان په امریکې کښې د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت لابیګري کړې ده او کوي یې. د دې عمل ترسره کولو دپاره یو شمېر سناتوران او بل مخوري غړي خپل خواته راکاږلي دي. که امکان ولري غواړم چې په دې اوس مهال او راتلونکي وختونو کې د افغانستان موقف د پاکستان د داسې سوداګرۍ پرمختګ او فعالیتونو په اړه چې اسلامي ملکونو سره لوی قراردادونه کړي دي ستاسو نه واورم چې د افغانستان راتلونکي وضعیت څرنګه تحلیلوي. نو دا تاسو واورېدل دې کې کافي دغه کړي دي. د نظر دا دی چې پاکستان که دا کار وکړي نو پاکستان خو د قرضونو نه موځي. بل دا دی چې پاکستان یو لوی نړیوال حیثیت پیدا کوي او دې منفي اغیزه به په افغانستان سي. او آیا که دی دا کار وکړي دا امریکا به دې اجازه ورکړي که ونه کړي. یعنې په دې شي کې دی ډېر پوښتنې دغه دي خو زه به دا په لنډ توګه ډېر زر ځواب کړم. یو خو دا چې دا قراردادونه صرف په تیوري کې دي پریکټیکل نه دي. کوم ملکونو باندې چې پاکستان اسلحه واقعا خرڅه کړې ده تر ننه داسې نه چې پاکستان تر ننه اسلحه نه ده خرڅه کړې ده خو هغې نومونه دلته نه دي راغلي. پاکستان خالد ټانک چې دی دا عین په نواز شریف په وخت کې ترکیې په تېنه اخیستې دي ترکیې باندې خرڅ کړي دي. اندونیزیا تېنه اخیستې دي مالیزیا تېنه اخیستې دي. GF تندر او د براق تیاري چې دي دا تېنه اخیستل شوي دي. خو دې کې بل ټکی دا دی چې دا کوم قراردادونه چې اوس واده شوې ده آیا دې کې کوم یوې عملي کېدونکی دی نه دی. د معمار سره د قرارداد په دې نشي کېدلی چې معمار کاملا د هندوستان سره نږدېکیت لري. هلته د هندوستان فوز دی هلته د هندوستان اسلحه ده هلته د هغې ټرینینګ دی ډېر نږدېکیت لري معمار ځکه یو ضد اسلامي او مطلق هندو نظام لري. نو د معمار خبره خو درسته نه ده. بل دا دی چې د لیبیا د هفتار سره چې کوم قرارداد شوی دی هغه واده ورسره امارات متحده کړې ده چې دا قرارداد توکه دا پیسې زه در کوم ته دا جنس ورکه دې ته
نو اوس خو هغه د سعودي خواته پاکستان ځي نو امارات به څنګه کدی چې مجرد د سعودي خواته ځي او امارات نه لرې کېږي دا قرارداد په خپله فسخه دی دا امکان نه لري. بل رنګې همدارنګې چون هغه حکومت افطار دغه چې دی هغه حکومت نه دی چې کوم حکومت په دغه کې دی په طرابلس کې دی او هغه تریپولی چې ورته وایي دغې قبول کړی د امریکې دا حکومت چې دی هفتار دی دا نه دی قبول کړی نو پاکستان دغه مخالف قطب ته تللی دی د دې لپاره د امکانات کم ښکاري. همدارنګې دوی د بنګلادیش خبره کړې ده د بنګلادیش کې چې انتخاباتو دي نه مسایل معلوم شي نو هغې د پاکستان سره روابط فکر نه کوم ښه کړي ځکه چې د هندوستان د فشار لاندې دي. همدارنګې نایجیریا باندې په دې نشي خرڅولی چې نایجیریا فعلا د امریکا د دغې لاندې ده تعزیراتو لاندې ده او هلته ممکن چې امریکا حمله وکړي نو د هلته هم د امکانات نشته چې پاکستان ده وکړي. لازم په خلاصه کې تاسو دا وایم دا یو ښه خوب دی چې دوی ته ښودل کېږي په عمل کې دوی دا کار نشي کولی او نه یې پرېږدي. بله یو لوی خبر او بل لوی راز تاسو دا وایم د پاکستان اردو چې هر شی جوړوي او بیرون یې خرڅوي د هغې یوه روپۍ د پاکستان دولت ته د پاکستان حکومت ته ګټه نشته دی هغه پیسه مطلقا د جنرالانو جب ته ځي. دا چې دلته ویل شوي چې قرضونه پرې خلاص کړي یوه روپۍ قرض پرې نه خلاصوي که د 4 میلیارډو شی هم خرڅ کړي 4 میلیارډ خپل جب کې اچوي یو روپۍ یې مرکزي حکومت ته نه ورکوي د پاکستان حکومت حساب ته نه ځي. پاکستان حکومت د اردو نه د هغه پوښتنه نشي کولی. د ده نه نور په څومره وضاحت تاسو وایم بنان که دا قراردادونه ټول عملي شي پاکستان ته یو ذره فایده نشته دا د جنرالانو جب ته ځي د جنرالانو د کېږي او بل دا دی چې دا قراردادونه نشي پیاده کېدلی. درېیمه خبره دا ده داسې لوی قراردادونه چې کله جوړیږي تاسو هم د اوس اورئ اروپا کې چې تاسو واورېدل چې فرانسې یوکراین ته واده وکړه چې دومره تیارې زه تا ته 100 تیارې در کوم 100 تیارې ورته په آینده 10 کالو کې ویلي دا فتن خو یې نشي ورکولی آینده 10 کالو کې. همدارنګې میزایلونه چې فرضاً واده کېږي اوس د امریکا میزایل چې دي چې په دغه کې استعمال کړل د اسرائیلو په ګټه باندې چې یو دانه 12 میلیونه ده هغه په ټول کال کې د ډېر محدود مقدار کې جوړیږي ډېر زیات نه شي جوړولی نو کله چې یو قرارداد کېږي 10 کاله 15 کاله بعد قرارداد پیدا کېږي عملي کېږي. نو خبره دلته ده چې دا کم قراردادونه 6 میلیارد و میلیارد ویل کېږي دا داسې نه دی چې سبا ته دوی دا عملي کوي او دوی دا ورکوي پیسې اخلي دا کلونه نیسي 15 کاله نیسي 15 کاله بعد دنیا به چیرته یو څه حساب به پاکستان به یو که به نه دا بیله خبر ده. بنان په دې شي باندې نه سر دردوي نه افغانستان ته دینه کوم مشکل جوړیږي نه د دې د خرڅون نه پاکستان ته کوم ګټه رسیږي. پاکستان چې داسې قرضدار دی نور به هم قرضداره کیږي 3 تریلیونه په همدې قرض کې هم دا اردو یې ترېنه اخلي دا اردو که دومره سمه صادقه اردو یې پاکستان ته دا 3 تریلیونه باید خپل د مرکزي حکومت نه اخیستلی ځکه د سمنټو فابریکې لري د بورې فابریکې لري د ډېر زیات تولیداتو فابریکې لري نور ټانکونه جوړوي او تیارې جوړوي میزایل جوړوي دا ټول مارکیټ کې دي دا خرڅوي د دې پیسې چې دوی اخیستلې دی باید د حکومت مرکزي ته ویلې وي دا 3 تریلیونه ډېره لویه پیسه ده دا د قرض نه پاکستان دغه کېږي ځکه چې دا 3 تریلیونه ورته دی دا کې خو دوی ترېنه هغه 3 تریلیونه اخلي او دا شیان هم په خپل ځان ته خرڅوي. د ده لپاره د ده نه افغانستان ته کوم خطر شته نه کوم تشویش ورنه لرو او نه د ده نه پاکستان ته کوم ګټه رسیږي او نه پاکستان د خپل قرضونو نه خلاصیږي بلکې پاکستان به ورځ تر بله په قرضونو غرقیږي او امریکا چې کوم پلان ورته لري هغه به اخر کې پې تطبیق کوي. هیله ده چې برنامه وګورئ واورئ او شریکه کوي ستاسو سبسکرپشن ستاسو لایک کول ستاسو زنګوله وهل بل وهل دا اړین دي که تاسو څومره دا لایک کوئ چې دا زیاتو خلکو ته ورسیږي او زموږ تاسو څومره مینوال چې دي خپل چینل ته راشي ځکه چې هغه بل چینل چې له ګورانۍ شروع کړی هغه بند شو انشاءالله امید دی چې هغه دوستانو هغه برنامه زما هلته لیدله راشي خپل په چینل کې دا برنامه وګوري. په همدې هیله تاسو لوی پروردګار ته سپارم وما علینا الا البلاغ.